کرسمس نن خلاص شو پرون لا او بس ټول ښار ته وایي چې ویده دی، هېڅوک نشته په سړکونو کې. دلته خلک په کرسمس کې په خپلو منځونو کې یغه کېږي. مونږه ټول دکانونه بازارونه هر څه بند دي، دا لږ لږ موټرې اوس کارېږي. مونږ د زکام او ریزش کړی دی، نو یو لرې چې ته روان یو هغه شفاخانې ته روغتون کې دننه غواړو چې د ریزش او زکام لپاره هغه چې نه ګولۍ راواخلو. وګورئ داسې سړکونه خالي دي. ته به وایې ټول ښار په خوب ویده دی، دومره خاموشه وي. د کرسمس شپې ډېرې زیاته د موږ لپاره څوک چې مسافر یي له وطنه لرې ډېرې زیاتې خسته کڼې. دا راغللو دلته هغه لامحه ګورئ شفاخانه کې دننه او هلته فکر کوم په دغه دې مه ووهئ. وګورئ څومره خلک قطار کې ولاړ دي دوا لپاره. دا ټول مریضان دي، زموږ ستونې سینه او ټول درد کوي. دې قطار کې به موږ هم ودرېږو. دواخانه ده او دا وګورئ دومره خلک ولاړ دي. دا به ټول عاجله ناروغي او دواخانې نه دوا اخلي. لا هم په قطار کې ولاړ یو، 10 دقیقې مو تېرې شوې خو نوبت نه دی راغلی. دومره ډېر خلک نور هم شاته ولاړ دي. دا فارمسیسته چې ده دا ډېره تنبله ده، هر څوک چې راځي دوا اخلي 10 دقیقې. هلته عامر ولاړ دی او دوا اخلي موږ ته د ستوني د درد، د زکام یا ریزش لپاره او د ټوخي لپاره. مانه دومره قطار ولاړ دی، دا به دې ته څه وخت نوبت. دغه دوا مو واخیستله چې یو یې د ګولډریکس د ریزش لپاره او بغل او بل د پوزې چکک. دغه دوا مو راوړله، دا ګیلاس کې چې سور هغه ښکاري ګولډریکس دا نو چکي جوشانده ده او هغه بل هم د پوزې لپاره چکک دی. نو دا دومره لکه د پاکستان کې به قرشي جوشانده چې خوړل هغه باندې به انسان زر جوړېده، په دې کې 2-3 دانې چې وخوري ګزاره کېږي. د کرسمس شپو کې تاسو ولیدل چې یو ډله خلک ناجوړه ولاړل او تاسو به فکر کوئ چې زه په خارج کې بهر شئ ډېره اسانه وي، خو نه، دا ما تاسو ته د ژوند یو هغه در ښکاره کړ چې دلته هم ژوند سخته دی، داسې اسانه نه دی که نه، داسې نارمل دی لکه وطن کې مماسې تپې تیارې تنهایي یو لرې ځای ته تګ. نو دلته هر شی ډېر په اسانه باندې لاسته نه رسي. په دې هیله چې دا زکام، دا سینه او بغل، د ستوني درد او دا هر څه مې سم شوي او بیا له خیرو سره ویډیوګانو ته راووځم. خوشحاله اوسئ. دغسې پورې کې او بیا ته به یې لږ شیرګرمو اوبو کې به یې اچوئ او خورئ به یې. په دې هیله چې ریزش زکام نه څوک چې په اروپا کې اوسیږي هغه که دا ګولډریکس استفاده وکړي دا ډېر ښه دی د زکام ریزش